نو بیا تا څنګه وچ شنه چوکاوي او بند سړی یې ده سر مې درد دی. ولې بیا یې روټۍ نه خوړلې؟ یا روټۍ مې خوړلې ده، روټۍ مې نن غلطه وخوړله بس. لکه مطلب ګډ دی زیات کو ګډ مې نه دی خوړلی، هغلته هغه دغه انډین رسټورنټ هلته ورغلو، هغه الوګانې پخښلي وو، هغې کې هغه سره مرچ اچلي وو، مرچ سره اوږده مرچ نه وي. رحمان زما خبره وره غټ اختر دوا چې کنه ټولو خېټې خرابې دي، ټمپریچر یې دی، زکامونه دي، نو خیال کوه چېرته خېټه دې خرابه وي. قسم مې د په خدای په الله مې د قسم وي که د اختر غوښه به مې په خولې م د اوسه پورېږي او یا به مې لیدلې مي چې څه رقم ده. نه یې ده لیدلې؟ زه به ته اوس په دې ساعت ویډیو ښیم د غوښې. داسې لیدنه نه ویم، داسې ویډیو ورشه زمونږ په کور کې دوه غویانه لال کلي، دوې چینجې ګوره رحمان زما خبره وره، ډېرو خلکو چې دي که نه نو هغه چې ځناور لالۍ که نه دا یینې ویډیوګانې جوړې کړي په سوشل میډیا ډېر زیات ګرځي که نه. زه دومره بې انتها خفه شم چې هغه ویډیو زه خپله وګورم. یو خو ګوره د الله په لار کې قرباني کوي، اوپر سه ویډیو والا جوړه کړي او خلکو ته یې ښایي. هغه خاصه ناجیزه کې ما ته څه ویل، زمونږ په کور کې لایف کیمرې لګېدلې. صحیح ده، لایف کیمرې صحیح ده، لکه بار ګلۍ ته، پارکینګ ته، چمن ته، کور ته، ټولې لایف کیمرې لګېدلې. هغه موږ ټول موبایل کې ګورو. زمونږ په کور کې حلالېدل، ما ورته کتل، خو په خالي کتنه باندې بیا څه وکړي چې ویې نه خوري. نو د ګوره تا خو هغه ورځ خو زبردست خوراک ځان له راوړو د اختر پر ورځ. هغه خو مې راوړه نه بس داسې کار به وکړو چې زه به درله د قربانۍ غوښه درولیږم. هلته کې ته ځان له پخه کړه باربیکیو. ایس کې ویلکم. بس ماښام د شپې 10 بجې اسلام آباد ایرپورټ نه جاز را پاسېږي، سهار 9 بجې دلته کوزېږي. صحیح ده. مړه اسلام آباد ته نه که دلته چېرته پېښور نه درځي نو اسلام آباد پېښور ایرپورټ نه ایمریټس راځي، هغه چې کومه دی هغه بیا رارسي دوبۍ کې به 3-4 غنټې سټې کوي، بیا دوبۍ نه بیا 2 غنټې فلایټ دی. نو مطلب خلک ورکولی شي غوښه؟ لېږلی شي، ولې نه شي. مطلب چې زه اوس په شاپور کې دا غوښه چې هغه فریزر کې ښه برف شوي، ای به وایي چې دې کیسې زه قربانۍ هغه خلک په طریقه باندې په طریقه نه نو لکه څنګه طریقه باندې ورکوي چې زه له درولیږم ځان مړې ته اوس راولېږې راله او که نه ته وي د قربانۍ غوښه مې نه ده خوړلې. وعلیکم السلام، څنګه یې؟ اسکې طبیعت دې څنګه؟ والله که مې خوړلي ماهي د اوسه پورې څه دروغ به درته وایم. رحمانه دا یو کمنټ وګوره، دی یو کس زما نوم شرمولی دی او لیکلی دی نه ماهي په ځای ماکي. والله ستا مینهوال وي نو موږ به څه ویو ماهي. چا رانه میږي جوړه کړي ښه، ستا مینهوال دي نو موږ به څه ویو. او زما مینهوال دی، اوس ورکي د ستا مینهوالم دي. ستا مینهوال دي، ستا فالوور دی، نو زموږ اوسه څه کار دی. یا رشته د دې اکاونټ مې 200K کمپلیټ کېدو واله دي، د دویم اکاونټ د دې اکاونټ فالوورز چیک کا. 1,99,600. دا به نن 2 لاکه شي که خیري. زما دا غټ اکاونټ چې دی که نه، غټ اکاونټ پیله به چې زه لایو راتلم دا هغې 200K کمپلیټ شوي دي اوس تقریبا یو هفته کېږي او د دې ورپسې ورله ورپسې فالوورز ورله. دا اکاونټ دی لیولې 32-33 ته ورسېده، بس اوس بیا چاته حواله کړم. مال یې راکړه که نه؟ صحیح ده، ته یې وایه. زه به له لیولونه ګرځم هسې بې سواله ته کې را انټر شمه. السلام علیکم. وعلیکم السلام، څنګه یې؟ رحمان ورور ښه یې؟ ماهي ته ښه یې؟ الحمدلله ته ښه یې؟ خیر دې شکر الحمدلله شکر دی، ته ښه یې؟ شکر دی رحمان ته وختي راځه ماهي په غوښه به تمه نه شي رحمانه ګورئ. نه څنګه چې رحمان سیریس زه ورته څه ویم او هغه کوي نو دا کسې دا اکاونټ دله درکړم 29 لیولې دی، بس ای د 25 لیول نه چې بری بس قبول دی.
29 لیول ما 25 لیول نه چې برای چې بس براډونو ته اسې به په دې باندې روب جماو مې دی ورنه کې رحمان ورنه کې وای دا اکاونټ والا 29 لیول دی نو مو چینج رحمان ورنه کې نه تاسو به زما روب وګورئ زیاسم خلکو له ورکوم ما وا اکاونټونه خلکو له ورکړل یو نه کنه وګوره د دې چې دی کنه زما خبره وره چې مطلب ان کیس د دې چې دی نو فالوورز زیات شنو واپس هم زه تعالی در کولې شم مطلب ماهی ابا صحیح ده نوم هم چینج کیږي هم دا نوم یې چینج کیږي اټیم هم پکې نشته ده زه به صحیح ده دا والا صحیح ده صحیح ده ما ته راسند صحیح ده زه درسم چې زی کولاو کوم به دې نه وځه داسې د بعد سکرین ریکارډینګ شیر کو رحمان دې سو لیول دی بیا موږ ته پته لګی چې دا نه دا وتا ډوډ وي هم کنه دا بیا شاته نه ګرځي موږ به اشاره څوک راغی کنه صحیح ترتیب رحمان تر ټو موږ سره بیا ساتو اسه براته خلک وي یو ما هیجان ویلکم اسه دی کې زیات فالوورز نشه زیات خلک نه دانوم به کنوم به بدله دا ورګه ما دا ولس کسان فالو کړي دا ځان فالو کوم ټول صحیح ده بس صحیح ده تی کلیئر کول بیا ما ته راسند ویډیوګانې هم کیوم نشته د زما ما کې یو شی نه دی اچي په ما مون سره دنیا ویډیوګانې موبایلونه ډېر باران بدله پوه کې ما ته ټول هم فالو کړل بابو هغه به بیا وایي چې ولې رحمان خو مونږ فالو کو دو فالوور به کې پرې د ما صرف ولی او یو تو یو خزه بیا صحیح ده دا کار ما ته خو پته لګي کنه چې څوک راغی رحمان موږ له کار جوړ کې ګوره په جاسوسي کلم نه کومه ځکه چې ما د پته ده چې ته یو خبره وکې کنه نو هغه زه به وایم پای کې هغه کړې پینې خيږي نو ځکه مکو رحمان رور او ته وخت را لګې ښکال ته ولې راوچت نشوي فری نه وي یار په ډرایوینګ کې کوم څنګه غواړې چې ډرایوینګ کې نو مې خبرې کولې شول ته په سر مې ډېر سخت په سر مې د څه دا د لوګي نه دا د ډیر خوراک نه زما خبره اوره الته تایلند کې سپرایټ ملاويږي منټ والا سپرایټ خدای زما به پرچ کې وم پروتي منټ والا مشته دی چې منټ والا هغه اوس کای سره بدی ویلا خوراک هضم شي یاره څور د پرچ په پامو کوم چې ستاره دا ډیر بیسټ دی منټ والا وعلیکم السلام ټول وعلیکم السلامونه ملاو شو ما هدايه دا صحیح دی تو خایا دا خو کېندې نو خدل دا ټول کېنی الته نو نور سنې دا کېنی دا صحیح دی زه جمپ وټل ما زه چې جمپ نه ملاويږي جم زه دا نشم سکلی زه د سره کول ډرینکس کوم نه ته جمبو را باندې سکی نو دا سپرایټ دی یار نو دا چی دی ته وګوره دا چی الټا راته ښکاري ځکه دا چی سپرایټ خود دی نو لیمن والا بس بیا صحیح ده لیمن پکې دی دا تاسو کوم خوراک کړی دا وایا مړ ما خوراک غلط کړی بس ورکه کالوګان مې خورلې دي نو الوګان چې دي کنه بیا خو الوګانی خدای دې الوګان ما لوګان خوړاو د ما لوګان خوړاو د بره مې سي هغه غټ چاکلیټ والا کولډ کافي وسکلا هغه 2 غنټو کې نه ختمي ما مرز چې ما یو ورځ کې پیچین وړر کړی وا او هغه دومره کم وکړه چې ما ختمونه نه شو ما یو دې سره سسو په ډسبین کې واړو با یو دې سره چلو کوم ورانه بس اوس خدا سا ګناه شو
بس اوس پر ټیک شي دي سره به اوس بالکل ټیک شي محمد ویلکم دی پوزه می پاکه ده چیکه تو واستغفر دا اوس ګوره وعلیکم السلام نو نیمه په خیر ستړي مشي پرایویټ نه ګرځي دا دومره خیرونه کوي چې زما برور ته راځي پرایویټ کې راځي ما حصہ ناستم لایف دی ما حصہ راشه څوک دی ما ته وختي لګي او وښنه چوکات نه سمو کیما ویلکم دی سو کلیلا یا خلیل دی مړه هغه ډیر زیات ساوټ شوی دلته کې به اوس زما به د لاین سکرین ریکارډینګ پسې به فاریو کې زه ګرځېدلې تو قصه کوم ته غواړې چې زه به غلطه فاریو کې ویم زه به بیا صحیح اسه غپ نه سره وای راشه تا دا ودا چې دا هغه خولې نه یاري ګوره ما صرف هغه شنې چوکۍ والا چې که نه هغه زما ګرم او یخ تار یو ځای شوې وه زما د خولې نه ودې وه او بیا هغه چرسي هغه لطیفه ولی الله سره دا خلک دي خبره واوره دا خلک دي څوک څه وایي بل ورځ د یو جنۍ دغه دوبۍ کې څه نوم یې دی یار نوم یې رانه هېر شو د هغې لایف له ورغلم جاپان مو وسندل خټک اوسه ناسته وه نو هغې ما ته ویل ویلکم رحمان نو هغه چې کومه دی دا وسلم دا نو دا چې کومه دی هغه دغه سندلو ته وایي دا کوم رولیکس رحمان دی وایي وای دا خو هغه دغه پسې لیونی دی وایي په هغه جنۍ پسې یوه جنۍ ورته یاده کړه مال خطه اوس دی ته ګوره غریبه زه نه دغه نو څه دغه شته نه ښه نه بد اولډ ون نه یوه جنۍ یاده کړله هغې غریبې څه زما څه دغه هم نشته دی ما دا اوس ګوره د جم د تخرګ نه خبرې راوباسي د ځانه نو کېدای شي دا هغې اګینسټ تا پلی کړي هغې ته نو ځکه درته وایي د هغې اګینسټ مې پلی نه ظالمه ته خو چې بیا په میچ باندې راشي نو وایي بیا به باګ پکې ني اوس به هغه تښتي ما بېګا چې هغه ټوپیسټ لګولی و که نه زما یې سترګې داسې ځان یوسف وټکوو څوک یوسف پنشمنټ دې پې کړی و پنشمنټ یې دی که بېګا مې وټکوو دا دی رحمان رالو دا کوم رحمان هغه رحمان خان است هغه ترور زوی سو ماما زوی مې دی او هغه رحمان دی راوچتې کم هغه تاسو غپ لګوي سره اعظم لګ ټایم کې ها صحیح دو کې دی اسکے رحمان راوچت شه رحمان څنګه یې خیر खाना बना रहा हूँ जी ओके जी دا ولې دا پښتو ول دي دغه هغه روز پښتو وي رحمان پرون د سپارو شو کنه چې مونږ یو عربي صبر کې زو د ټلیفون وکړو یو خو بل وروشتم په الو کې بعد څه په دیسی چرګه فیصل څه شو تاسو روشت پخاو وړي غوښې روشت پخاو دا پخاو من پرون بیګا پخکړه او هم خوړل کنه نو فیصل غو ما ته ویل سبب ته زه ټلیفون وکم ویلې دا دونه د بیګا د لخمان له سره د وخت سره دی ښا ما خو زل د ټیم مو شو کنه ډېر بے غیرت واه سره دا وخت سره دی زه بیګا نو وخت پورې نه سم چې دیو بروشت پخکلې ټلیفون بکې اوس به ټلیفون کوي نو تا په ما ته ویلې وګانو ما ته څه پته هغه بے غیرت ویل زه روشت په قوم ویل سبب لخمان لا صرف د مخامخ سره دی کنه ما ته څه ویلې زه خو سره کینم پسم کنه صرف د مخامخ سره دی نور دونه تکړم دی چل خوري زه ګورم یار زما په سر درد ما وختي هغه په بر هغه یو سنټر ورډ کې هغه دغه وی راغلی و دوبۍ والا هغه ویل بر نه هغه زما سمې روټي خوړل هغه غلوګانې مو خوړل غسترم مرچ پکې وې روز نو په سر درد دی بس کوم چې خوري به ماته به بهل ته درونه یا بدل تراشي زه صبر کوم زه ته به په خی څوک واو
ته په خولې شي وای نو پای خو دوغ کنه چې مزیدار به درو مو چې مزیدار نو به فریټ وای کمپلیټ لاس پورا شو دا چا وکړو MA ارمانی MA ارمانی لاس پورا شو ستا دومره خوراک وکړو که نه رحمانه ته بیا هم دا ستا نری غوښې روش پکار دي یار ماهی زما خبره واوره لکه ته انسان یې خوراک چې کومه دی که نه زه ډېر سخت خوراکي یم صحیح ده نمبر 1 40 mm 7 लाख प्लस 2016 ظالمه زه که دومره خوراک وکړم که نه نو 4 ورځې زما روټۍ زړه ته هم نه کېږي زه بیا موټی کېږم زما خبره واوره زما خوراک پته ده کم خوښي صحیح ده زما کم خوراک خوښ دی زما خوراک خوښ دی د کور ماهي صحیح ده د کوره کاغه هر څه شي زما د بازارونو د خوراک سره د سره نه لګېږي خو موږ یې د مجبورۍ نه خورو بالکل صحیح خبره زما نه لګي د بازار د خوراک سره زما د کور خوراک خوښي چې په کور کې هر څه پخلي هغه مې خوښي که دالي که سبزي کار شي صحیح ده زما د بازار د خوراک سره نه لګېږي زما زړه ته نه کېږي دا موږ چې کوم خورو دا د مجبورۍ نه خورو نو د کور خو بنډۍ هم کېدی شي کدو هم کېدی شي ټیپر هم کېدی شي ګوره چې د کور هر څه شی که بینډۍ که کدوي که ټیپري کار شی صحیح ده د بازار د غوښې نه زما د کور بینډۍ خوښې دي د کور ټیپر مې هم ته خوښ دي وجه څه ده هغه ته وایي چې لکه ګندګۍ کې پخېږي بهر هر څه نو ګنده زه تا ته څه ویم یار ښه بالکل صحیح خبره ده بالکل زه د بهر خوراک کوم ټیک ده نو چې ما ته مطلب 2-3 میاشتې بعد هم د کور سالن ملاویږي که نه زه ډېر بې انتها شوق سره خورم د کور سالن د کوري زما د ماما هوټل صحیح ده زما د ماما هوټل او هغه خو بیا هغه هوټل خرڅ کړه ډېر لکه د چا خبرې چې د ناستې ځای به پکې نه و د ناستې صحیح ده دونه رش به ډېر کوټې هوټل هم نو 2 چاته و خو موږ به هر څه لیدل که نه هر څه به هم لیدل دغه کول به هم چې کاریګرانو به څنګه کار کوو په څه طریقه باندې ورکې کا دا د مجبورۍ نه موږ ظالمه زما خبره واوره دا بهر چې کم خرڅېږي د ګني جوس زه په عمر خود کې هم ګني جوس نه ما څکلی دی او نه زه څکمه ځکه چې هغه هر څه زه وایم دا خو د ګني جوس کم او خیرې زیاتې دي ظالم هغه ګنده لاسونو باندې او ښه ګني صفا کړي او بیا ماشین د ورمخکې کړي دا خیرې زیاتې دي وعلیکم السلام ساحله څنګه ماهي موږ اکثر په کور کې د بار جوس نه څکو په کور کې هر قسم دغه راسه دي ماشین که نه لکه څه رقم جوس یې کور کې کوو کور کې څکو بار یې په اسانه باندې نه څکو که موږ مثال طور څوک بیماره میز اسپتال کې زموږ څوک خپل کس یي که نه او چې جوس وله راوړه موږ وله کور کې قسم دی جوس کوو وله وړي د بازار نه وله نه راځي ما دا بازار هغه دومره خرابي ګوره لکه مطلب کور کې چې انسان جوس کوي که نه نو ورته پته وي چې فروټ تی کم ګنده دی خراب شوي دی تی کټ کي وغورځئ بهر خو راله هغه ګنده هغه فروټ ورکې هم کټ کي بس هغه میکس شي تا ته مه ویل که نه زما د ماما هوټلو خیر زما ماما غریب خو به ډېر کوشش کوو که نه چې به یې هر څه صفا خو کاریګر چېرته زه ډېر ما پام وکړو که نه کاریګر وته څه دغه به هم پام کوو دا ټماټر نه دي ټماټر به یې کټ کول خراب ټماټر به پکې راغی سیټ ته به یې ترې نه ګزاره شي ډز پتیلې ته به یې ور وویشته پکې نیمبو پانی راوړئ ما ظالمه نن 4 ورځې بعد خوراک کړی دی او اوس په ایسته خوراک الټی شوي او ته به څه رقم خوراکونه کوې ته به ټول د بازار خوراک کوې نو که نه د کور خوراک کوې نن مې د کور کړی دی مې راغلی ده بس صحیح ده چې د کور دی کړی انځو
ته د ستر راته سه برګر ټایپ جنای ښکاری ته به زیات د بازار خوراک کې نه برګر زمانه شو زه لوبیا والے ما ته پټان وای دا ما دې واګي وینې نشته وای تا کې بس وینې چې وای ته لوبیا خورې نه ته د ممی ډیډي والا جنای راته ښکاری ته به زیات د پیزي میزي او برګر او چپس میس او بریاني نه دا فاست فود زه نه خورم زه کاریلې خورم زیات دی دلته کې په فود پارټنر باندې دلته پېښور کې یو ریسټورنټ دی هغه کور کې هغه ښځه خوراک تیاروي هوم چیف نو زه هغې نه زیات تر ډر کوم زه حلیم خورم کریله خورم لوبیا خورم کله چېرته په میاشت کې یا 2 میاشتو کې یو ځل زه فاست فود خورم ماهي زه به په خپله باندې ډېر ښایسته دغه پخوم څه هر شی ته کوکینګ ښه کې دا وې دا بهر چې څوک هم وي هغوی له کوکینګ ډېر ښه ورځي کپړې اینځل هم ښه ورځي کپړې مپړې دله نینځم هغسې کور کې سار کې ښځه راځي کار راله کوي ټول کور کپړې مپړې استري مستري هر څه راله هغه کوي کوکینګ زه د شوق نه کوم هغه هم کله یا ټول زما څو کاله نه بلکل صحیح خبره ده ګوره هغه ریحان چې دی که نه دلته کې چې راځي تا به ورسره یو څو ځل ګیسټ کار کې خبرې هم شوي هغه کینیډا کې دی او هغه چې ګورې اني ټایم به هغه کوکینګ کوي زه بس بیکینګ کوم دلته کې او بس ځان ته یې ښه قشتاسې سټایلش سبزي کټ کړي نه کوکینګ خو زه د شوق نه کوم کوکینګ چې کوم دی هغه زه د شوق نه